سندان صاحب ورته په کوټه ولاړو دغه چل خو موږ له نه راځي خو بهرحال کې تره چې خپل دسترخوان باندې پردی تالی خوړې شي مدام خپل دسترخوان باندې پردی تالی خوړې شي مدام اول تندي ته ګوري څوک چې د چا ځای ته راځي او د تاج محلو او ډالرو خاوندان که نه یو خو پښتو زده کولو له به خلک ثوابۍ ته راځي د غزل څو شعرونه چې تا چې د پورې بام نه کله اشارې کړي دي تا چې د پورې بام نه کله اشارې کړي دي د لیونو غوندې مې ځان باندې کانې کړي دي او د اړ غارمه به زما څه تلي تندې اوسېدي عزیز صاحب د اړ غارمه به زما څه تلي تندې اوسېدي ستا د وصال کوڅه کې ما د ژمي شپې کړي دي او مننه خوله مې شه ماته چې توبه پې ستا د مینې راشي خوله مې شه ماته چې توبه پې ستا د مینې راشي ګنې تا ټول عمر په سپینه خوله خیرې کړي دي او ای د مغرور حسن ملکې پامتداره بشي زما په باب که دې اوس هر څه فیصلې کړي دي او کله ښکاره د سپین رخسار کله وربل نیم که خو کله ښکاره د سپین رخسار کله وربل نیم که خو په ما کانې د دې رنګینې لوپټې کړي دي او د تهمت رنګ کې به ککړ شي نور به هېڅ یو نه سي عادل په دې کتاب کې ډېرې وظیفې کړي دي عزیز صاحب نظم ووایم ماله ترنم کوم ځای راځي چې د دې خاورې بچي دي حلالیان دي چې د دې خاورې بچي دي حلالیان دي هغه خلک په خپل ځان پورې حیران دي او چې د وخت د ارمانونو قاتلان دي چې د وخت د ارمانونو قاتلان دي هغوی په دې وطن کې واکداران دي او چې د سود او کمیشن ټیکهداران دي چې د سود او کمیشن ټیکهداران دي د هغوی خوږې خبرې دي دوستیان دي او ورته وګوره پیریان او ماماګان دي ورته وګوره پیریان او ماماګان دي په پیره ورته ولاړ هورې علمان دي او په مردارو سار به شوي پیشوګان دي په مردارو سار به شوي پیشوګان دي او هغې سپینې جامې اغوندي شیخان دي او ربا ستا لویه خدایي د انسانان دي ربا ستا لویه خدایي د انسانان دي خدا بازې د بنیانو بندگان دي او چې د وخت د پیرنګیانو شاګردان دي چې د وخت د پیرنګیانو شاګردان دي او که دا خلک اوس د سیل مې ټول مفتیان دي چې هر څه پکې په یو تله دي ګران دي خادم صاحب چې هر څه پکې په یو تله دي ګران دي نو دا کارونه ټول د خارې ناپرسان دي او چې د هیچا پروا نه لري سپایان دي چې د هیچا پروا نه لري سپایان دي نو دا نو سیمې د ملنګ فخر افغان دي او چې د هیچا پروا نه لري سپایان دي دا نو سیمې د ملنګ فخر افغان دي او چې لاسونه یې زمونږ په ګریوان دي چې لاسونه یې زمونږ په ګریوان دي نو هغه څوک دي خو خانان او نوابان دي او چې زما د پښتون نسل دشمنان دي چې زما د پښتون نسل دشمنان دي نو دا د دې وطن په نوم محافظان دي مړه بس خړې اوبه وړانده میان دي مړه بس خړې اوبه وړانده میان دي د پیرانو په لستوڼو کې ماران دي او خلک خار په خوږه خوله خوري هوښیاران دي خلک خار په خوږه خوله خوري هوښیاران دي دا دل ترخې خبرې د تاوان دي ډېره مننه